په هالند کې د افغان ښځو د پیوستون ټولنې او د لومړیتوب لرونکو ښځو د سازمان په ګډ کوربه‌توب د ارواښادې ملکه سرایه د زوکړې 126مه کلیزه او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد ورځ په مناسبت یو علمي او فرهنګي ناسته ترسره شوه. په دې مراسمو کې لسګونو افغان فعالانو، فرهنګیانو، محصلینو او د ښځو د حقونو مدافعینو ګډون وکړ. د غونډې ویناوالو د ملکې سرایه پر ژوند، مبارزو او د هغې پر اصلاح طلبه اندونو علمي ویناوې وړاندې کړې. ویناوالو ټینګار وکړ چې ملکه سرایه د افغانستان د معارف، ښځو د حقونو او د ټولنیزو بدلونونو له بنسټګرانو څیرو څخه وه او 100 کاله وړاندې د نجونو د زده کړو، د ښځو د کار حق او د علمي مدني مشارکت لپاره تاریخي ګامونه پورته کړي وو. د غونډې پر مهال د افغان ښځو پر اوسني وضعیت هم بحث وشو. ګډونوالو وویل چې نن افغان ښځې له خپلو اساسي انساني او اسلامي حقونو بې برخې شوي دي، خو د ملکې سرایه له مبارزې او مقاومت څخه الهام اخلي او د هغې لاره د دوام وړ بولي. په پای کې کوربه بنسټونو د افغان ښځو د همبستګۍ، تعلیم، کار او بنسټیزو حقونو د ملاتړ لپاره د خپلو ګډو برنامو د دوام اعلان وکړ. امروز وقتی کلمه ملکه را شنیدم، ما دخترای خود ملکه میگیم، کلمه ملکه را زیاد میشنم، اما وقتی که واقعا ملکه سریا را، سریای ترزی را نام میبریم، از یک تاریخ نوین سرزمین ما صحبت میکنیم. از سرزمینی که بیشتر از 100 سال پیش برای آزادگی زنان می‌رزمیدن، می‌جنگیدن و با تدبیر تاریخ تغییر می‌دادن. و هم ما امروز در امو سرزمین اسمهای تاریخی که براتان یاد کردم، زنان تحت اسارت، آپارتاید جنسیتی و محکوم بودن به جنس زن در زجر، رنج و زندان به سر میبرند. زندانی که سرزمین خودشان ناخواسته و جای آن که مهمنی باشد برای ترقی و پیشگام بودنشان، متاسفانه آسمانی شده که جز دیدن و گریستن چیز دیگری نیست. متاسفانه امروز از افغانستان صحبت میکنیم که نه تنها تاریخ زنان نادیده گرفته شده، بلکه هویت زن بودن زیر سوال رفته. اما با آن هم من فکر میکنم بسیار جا دارد که از مقاومت مدنی زنان افغانستان در داخل و بیرون از افغانستان یاد کنیم. در هیچ مرحله از تاریخ افغانستان نیست که زنان مبارزه نکردند. ما همیشه تصویر قربانی از زنان بر جهان ارائه کردیم، اما من فکر میکنم آل باید بیاییم زنان من حیث رهبران واقعی سرزمینشان، من حیث نمادهای قدرت و معرفی بگیریم. امروز اگر زن انشالله میخوره، امروز اگر زن به عزتش تجاوز و دراز دستی میشه، باز هم استوار میسته و صدای خود برای آزادی و برابری بلند میکنه، شایسته ستایش است. دیروز اگر زن با اندکترین فرصت تانست بسیاری از معضلات اجتماعی را حل کنه، من فکر میکنم جای تعریف و ستایش است. ما نمیتونیم از کارکردگی های کسایی که قبل از ما بودن چشم پوشی کنیم، مگر در دنیای سیاست حال مخالفش باشیم، موافقش گپ علیده است. آناهیتا راتبزاده میتونین فراموش کنیم؟ مگر شما قبول میکنین که کبرا نورزایی از امو قریه و ولایتی است که امروز هیبت الله است اولین زن وزیر در تاریخ افغانستان؟ صالحه دمادی را نباید فراموش کنیم، چون هم یک زن مبارز بود. نفیسه مبارز که بدون شک کارنامه هایشان هم تاریخی بود و هم به ما یاد دادن که چگونه زنان میتونن هم بسته و در کنار هم باشن. ما به هیچ عنوان از کار و خدمت معصومه اسمتی ورده در بخش آموزش و پرورش نمیتونیم چشم پوشی کنیم.
مسعود جلال، دکتر مسعود جلال اولین بانویی که ایستاد در انتخابات ریاست جمهوری و همت خود به نمایش گذاشت. مگر ما میتونیم از دکتر سیما سمر یادی نکنیم، زنی که تانست حتی در سازمان ملل متحد کرسی های را داشته باشند و راپور نویس مشخص به روزه های جنگ باشند. دکتر سید حبیبه سرابی اولین والی بود در افغانستان. ما میاییم بسیار زنهای زیادی هستند، به نهایت لست طولانی هست از نسل جوان ما، از عزیزای ما که امروز هست در اینجا، از عزیزای ما که در کنار ما هستند. مگر ما کسی دیگه مثل سانگجان داریم امروز؟ با یک دست، با یک تنش و چندین جبهه می جنگه برای جنسش، برای وطنش، برای سرزمینش. و فکر میکنم تجربه را که شما داریم، تاریخی را که شما ساختیم، راه سیاسی را که شما باز کردین، با نور از منده عزیز بر همه ما یک الگو بوده. ما زنان افغانستان بی‌هویت نیستیم. ما را هیچ کسی بی‌هویت ساخته نمیتونه. با معذرت که من نخواستم تنها روی ملکه تاریخ ساز افغانستان صحبت کنم. و فکر میکنم هر اسم دیگری که بردیم به شمول اونهایی که در راستای هنر، اونهایی که در راستای ورزش، اونهایی که در راستای تکنولوژی، مگر میتونیم از رویا محبوب حرف نزنیم؟ دختر که تیم روباتیک افغانستان ساخت و او را به اصطلاح کوین بیت کوینز میگن در دنیای معاصر امروز. ما چشم پوشی کردن نمیتونیم از مدال آوران نازنین ما، زکی خدای دادی را هیچ کس نمیتونه نادیده بگیره. دبوندی په اړوند کوم چې د من سرایا د یو سل شپږایمې کلیزې په اړوند او د هغې خدمتونو په اړوند چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان په وخت کې د افغانستان د خلکو د ژوند د بهبود په خاطر او خصوصا د ښځو د ژوند د بهبود په خاطر باندې پلانونه نیولي وو او متاسفانه چې عملي نه شول، په دې علتونو باندې سرخه وکړي. شاه امان الله خان د افغانستان استقلال ګټلی. هغه د خپل خسر ډېر ښه شاګرد. هغه وکولی شو چې د افغانستان استقلال د انګریزانو نه په خپله توره او مېړانه د افغانستان د ولس په یو موټیتوب او د هغوی په کومک په مرسته ترلاسه کړي. کله چې غازي امان الله خان حکومت ترلاسه کوي، هغه په لومړي ګام کې د خلکو د ژوند د ښه والي په خاطر باندې په ټولنه کې د یو نظم د راوستلو په ارتباط باندې خپل لومړي ګامونه اخلي. گام‌های اول غازی امان الله خان به خاطر چی بود؟ به خاطر بود که در جامعه یک حکومت قانون‌مدار باید وجود دارد. حکومتی که زنان و مردان افغانستان بتوانند در روشنی قانونی که وجود دارند و هم مساویانه زندگی بکنند. با می ارتباط بود که در نظام نامه اول و در قانون اساسی اولی که غازی امان الله خان توسط لوی جرگه ها به تصویب رساند، حقوق شهروندی را بر تمام مردم افغانستان مساویانه اعلام کرد. یعنی زن و مرد با هم حقوق مساوی و برابر داشت. ولې د ستونزو سره مخامخ شو؟ دا په دې خاطر باندې چې د هغې نه مخکې کوم حکومتونه چې په افغانستان کې وجود لرل د انګریزانو په وخت کې، هغوی د تل لپاره غوښتل چې د افغانستان خلک په توره تاریخه کې وساتي. ظلم او ستم د افغانستان په خلکو خصوصا ناروا دودونه د افغانستان په ښځو باندې عملي کړي. سنتي جامې د افغانستان سنتي جامې په هغې وخت کې هم مخکې د غازي امان الله خان
او وروسته د امان الله خان په دوره کې متاسفانه چې د دې ستونزو سره مخامخ وه چې دوی نشو کولی د افغانستان کې د شهروندۍ حقوق د ښځو او نارینه‌و د برابرولو په خاطر باندې تأمین کړي. زندگی نشان داد که از 100 سال قبل ملکه ثریا آغاز کرد، این را ادامه پیدا کرد. نسل‌های قبل من که نامایشان اینجا شکر جان تذکر دادن، دهی را استادن، با شهامت استادن، در دل تاریکی استادن و بالاخره نتیجه کارشان، نتیجه مبارزهشان امروز یک نسل آگاه از زن هاست که ما چهرهایشان را در تالار میبینم، در کنار خود میبینم، در چهره سیده جان که از سالها صدا میده ولی نسل جوان با ما پیوسته. بنابراین این زحمت، این قربانی به ناحق نبوده. کلانترین دستاوردش این نسل آگاست. این نسلی است که امروز ستمگرای طالب به چالش کشانده. مشروعیتشان در داخل افغانستان و در سطح دنیا به چالش کشانده. طالب زمینگیر کردن. پس ما یک نیرو هستیم. پس زن افغانستان امروز یک حرکت زنای افغانستان ولو که پر ایده نیست، شاید اجازه نداده و گلیم هم از نسلی که 20 سال زحمت کشید در افغانستان، 20 سال اخیر گله من دستم که این جنبش چی شد؟ چرا تداوم پیدا نکرد؟ این نسل آگاه که نمایندای شما را میبینیم چرا متشکل نشد؟ چرا به یک حرکت منسجم دارای ساختار تبدیل نشد که واقعا دنیا را به لرزه می‌آورد؟ ولی به هر حال صدای زنای افغانستان چون صدای حقیقت است، واقعا دنیا را لرزانده، ولو که تعدادش زیاد نیست، ولی از خانه تا خیابان یک نظام ستمگر تمامیت خواه، یک نظامی را که استخبارات دنیا در عقبش است، با امکانات پولی، با امکانات سلاح، با امکانات انفجار، انتحار، با همه این یک نظام با دستان خالی، با قلم اندیشه خود، با تفکر خود، حتی با عشق خود، با احساسات خود به چالش کشانند. بنابراین میایم به این مسئله که زنای افغانستان روی یک طرح سیاسی بیرون رفت از وضعیت موجود باید کار کنند. ما در چتر اتحاد ملی زنای افغانستان که یک آدرس بزرگ ائتلاف زنها است، این کار آهسته آهسته آغاز کردیم و تعداد زیادی از عزیزانی که در تالار هم حضور دارند ابراز نظر کردن، نظریات خود ابراز کردن. من از زنان آگاه، از زنان سیاست مدار افغانستان، آنانی که سیاست می آفرینند، سیاست بازی نمی کنند، آنانی که تاریخ آفریدند، از همشان خواهش می کنم که در این روند سهم بگیرند. سلام، من سیده طلوع، رئیس انجمن همبستگی زنای افغان از آلند هستم. ما امروز اینجا جمع شدیم به خاطر منع خشونت علیه زنان و همچنان به خاطر سالگرد تولد ملکه ثریا که اولین زن بود که جنبش زنان را در افغانستان به وجود آورد و ما اینجا جمع شدیم. به تعداد زیاد از ده ها تن از افغانای ما اینجا شرکت کردند و از این برنامه لذت میبرند و برنامه بسیار به نظرشان عالی و ارزنده است. نه تنها انجمن همبستگی زنای افغان بلکه نهاد دیگر هم در کنار ما وجود داره که نهاد حقوق سازمان حقوق زنان در اولویت هستند. نورانی صاحب، نام سانگ صدیقی است و من یکی از بنیانگذار نهاد حقوق زنان بر اولویت هستم. برنامه‌ای که امروز دیدیم به مناسبت 126مین سالگرد ملکه ثریا تدویر شده بود که در این برنامه دوستان زیادی از کشورهای مختلف اروپایی شرکت کرده بودند. هدف این برنامه بررسی کارنامه ملکه ثریا و خصوصا نقش او در بنیانگذاری جنبش زنان در افغانستان بود. ما در این برنامه پنلیست هایی داشتیم که اکادمیسین ها بودند و روی جنبه های مختلف زندگی ملکه ثریا صحبت شد. نقش ملکه ثریا در سیاست، در فرهنگ
در روابط بین الملل و همچنان به عنوان از اینکه ملکه ثریا چگونه و در چه شرایط ملکه افغانستان بود و به قدرت رسید، ما یک میز مدور بسیار تخصصی داشتیم.